मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइदिस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्द मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व इज़िस्तस्क़ा औ कलची उब उगख्तले मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिक़ौमिही दख़पल कौम दपारा फ़क़ुलना नुमुंग उवेल इज़रिब उवहा बिअसाका पख़पल हमसा अल हजर काणे फ़नफ़जरत पस रवानिश्वे मिन्हु द अगेना इस्नता अशरता दोलस आईना चीने क़द आलिमा बेशका उपी जंदलो कुल्लु उनासिन हर यौ कौम मशरबहुम खपल द स्कलो जाय कुलू खुरई वशरबू औस्कई मिर रिज़्क़िल्लाहि द अल्लाह ताला द रिज़्क़ना वला तासौ औ मगर जई फिल अर्द पज़मका की मुफ़्सिदीन फसाद कौन की। द सूरह बक़रा वोमी रुकू दाड़ुंबे आयत ते आयत नंबर 60 द दीना शातने पूरा रुकू और अगेन बाद दायो आयत दी यौ द आयत द पासा पूरा रुकू के अल्लाह जल्ल जलालुहु प बनी इसराइल बांधे अत मुख्तलिफ इनामात और एहसानात चिकड़ियो दागे तस्किरा वो इनामात दे शातनी रुकू की मुंगा हुए और दी आयत के नन अतम नंबर इनाम आगा बयानी है रुम्बे इनाम वैज़ नज्जैनाकुम मिन आल फ़िरऔन पदे आयत क्यों द्वेम इनाम वैज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा पदे आयत क्यों द्रेम इनाम वैज़ वाअदना मूसा पदे आयत क्यों सलोरम वैज़ आतैना मूसल किताब पदे आयत क्यों पिंजम नंबर बांधे फ़ताब अलैकुम दा इनाम वो शपगम नंबर बांधे सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम दा इनाम श वम नंबर बांधे वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा दा इनाम अतम नंबर इनाम अगदे व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही पदे आयत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प बरकत सरा अल्लाह जल्ल जलालुहु बनी इसराइल होता द फ़िरऔन द जुल्म ना निजात वर्क नु दा खलक बिया प मिस्र के आबाद शु यानी अक्का कूरुना छि द फ़िरऔनियानु द किप्तियानु अगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दैल वर्क बिया देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तौरात शरीफ तोहफा हम वर्कड़ा नोस बिल्कुल मुतमईन पखपल इलाका क्यों नु दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ ना यो हुक्म रहा है चे बनी इसराइलियो
تاسو اصل کې خود ملک شام وای او د یوسف علیه السلام په زمانہ کې دلته مصر ته راغلی وای او دلته آباد شوی. نن سبا ملک شام باندې تاسو قبضه کړی دا قوم د عمالقه. نو تاسو لاړ شئ هغه خلاف جهاد وکئ او دا غي نه خپل ځمکه واپس واخلئ. چنانچه موسی علیہ السلام د تیار کړ د ځان سره روان کړ چې نږدې لاړل هلته دا په تعداد کې 6 لاکو فوج هغه د قوم عمالقه خلاف جهاد د پاره موسی علیہ السلام ځان سره کړ. هلته دې ته پته ولګېده چې دا خلک ډېر سخت دي، ډېر مضبوط خلک دي او ډېر ظالم خلک دي. قرآن کریم دا غي الفاظ نقل کړي دي جبارین ورته دی وي، دا ډېر غټ ظالمان دي، مونږه خو د دې د مقابله نه. نو اے موسی مونږه نشو جنگي دي د دې خلاف، بلکې دومره ګستاخانه الفاظ یې وي فذهب انت وربك فقاتلا. اے موسی تلاړ شه او خپل رب ته دی وایا نعوذ بالله چې د دې خلاف جنگ. په دغه خبر باندې موسی علیه السلام زړه ته ډیر زیات تکلیف ورسېد او د الله رب العزت نه سوال وکړ یا الله ما او زما روغو بخ او زمونږه او د دې مفسدینو په مینس کې دیوال حایل کې دې زمونږه لړ کې دې باندې خپل غضب او سزا هغه راولي. نو قرآن کریم وایي د الله رب العزت غضب او غصه په دې خلکو باندې وشوه. 40 سنه د 40 کالو دپاره یتیهون فی الارض. وادی یته تا یا او ها وادی یته یا میدان یته دا یو بالکل هموار میدان او ریگستان صحرا نه پکې ونه کیږي نه پکې بوټي نه پکې وبوي. دا علاقہ د مصر او د شام په مینس کې و. نو الله تعالی دا خلق دې طرف ته کړ د یوس را روان واپس مصر طرف ته. نو دې میدان کې چې دا غي تقریبا 37 میل مربع یعنی 37 میل داسې او 37 میل داسې یو لوی او میل چې نه 1.6 کیلومتر برابر وي. نو یعنی د 50 کیلومتر نه ډیر زیاته و. نو په هغه علاقه کې د یوس را روان دي د شام نه مصر ته لوی سفر یو وکړ. ماښام دلته سټې وکړه قیام یې وکړه. نو سحر چې را پاسې بیا دی ځای بیا را روان شو دې ځای ته یو لوی اوږد سفر یې وکړ 100 کیلومتر او چې بیا دلته شپه وکړه چې سهار شو بیا کځای دا یو ورځ نه 2 ورځې نه یو میاشت نه 2 میاشت نه 40 کاله فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیهون فی الارض. سرګردانه حیران او پریشان په دغه ځمکه کې ګرځېدل. ولی چې د جهاد انکار وکړ د الله د حکم خلاف ورزي وکړ. خو بیا هم د موسی علیه السلام امت و اگر چې ډیر زورور او سخت پیغمبر و خو هغې نه باوجود په خپل امت باندې ډیر شفیق او مهربان. امتیان ولا رالل یا رسول الله د الله رب العزت ته ډیر نیازبین او ته ویني چې مونږ باندې څه چاته هم نشته د کلاو اسمان لاندې مونږ په دې ریګستان کې پراته یو. سوال هوګه د خپل رب نه چې مونږ باندې څه صاحبان څه چت خو جوړ کی د دې نور د دې سخت ګرمۍ نه مونږ هلاک کیږو. موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ دا مونږ شاته وي 1 نمبر انعام وظللنا علیهم الغمام. هغه د سر د پاسه الله تعالی سورې د سسیز د
د وریځ هغه یو بیا رالل چې د الله رسوله خوراک نشته د الله نه سوال وکړه چې زموږ د خوراک څه بندوبست وکړي الله تعالی والا خوراک بندوبست وکړه من او سلوای په دې باندې نازله سلويخ کاله پورې دې خلکو چې نو دا شی خوړل بیا رالل چې د الله رسوله وبنشته د الله نه سوال وکړه چې زموږ د پاره د اوبو څه بندوبست وکړي نو هغه انعام په دې آیت کې الله تعالی بیان کړ چې موسی علیه السلام استسقا د الله نه سوال وکړ اوبه یې وغوښتې یا الله زموږ د پاره زموږ د قوم د پاره لقومي د خپل قوم د پاره د الله نه سوال وکړ چې الله د اوبو بندوبست وکړي نو الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایل چې دغه کاڼي لا لخت خپل را خلاص کړه خپل همسا خپل ډنګورای ولا را خلاص کړه موسی علیہ السلام ولا لخت چې را خلاص کړه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې هغه څلور ګوټه کاڼو او د غوی د سر عمره دومره داغه سایز وو نو چې کله کاڼي لا چې لخت را خلاص کړه نو هغه سره د هر سایډ نه درې ولی یا درې نهرونه یا درې چینی هغه جاری شو دغه ټوټل 12 شوي نو 12 قبیلې وي هر یو قبیلې ته خپل د اوبوس کلو ځای هغه معلوم شي هغه به وپېژني دا زمونږ دی دا زمونږ دی دا ولې چې د یو بل په ځای اوبه به یې هم نس کوي عجیبه قوم نو بهرحال موسی علیه السلام د دې دپاره چې سوال وکړ د دغه کاڼي نه الله رب العزت دا چینې جاری کړې من حسنتا عشرتا اسنتا دو ته وي عشرتا لسو ته وي نو لس او دوا 12 عینا چینی نو 12 چینی دالې هغې نه الله رب العزت جاری کړ بیا د دې کاڼي تفصیل ابن کثیر رحمت الله علیه مختلف اقوال هم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې دا د جنت نه کاڼي راغلی و آدم علیه السلام سره دا کاڼي بیا یو پیغمبر ته بلته دی چې نو بل به ورکو تر دې پورې چې شعیب علیه السلام ته دا کاڼي راورسېده نو دا کاڼي بیا شعیب علیه السلام موسی علیه السلام له ورکه نو دا کاڼي به دې ځان سره ګرځو چې کوم ځای کې به یې کېښوده دا لخته به یې راخلاصه کړم د هغې نه اوبه به جاري شو او چې بیا به یې اوچت کړ نو چینې به بنده شو او بل روایت کې دی دا هم لیکلی دي چې دا یو ډېر لوی 100 لاسه د دې یعنی 100 غزه د دې لمبایي او چوړایي وه او دا غویي سره بچیانو دا یې تړلی و او هغې باندې به د یو ځای نه بل ځای ته به یې منتقل کو بهرحال دا د الله رب العزت په دی باندې یو لوی انعام او احسان و نو دی ته حکم وشه کلو خورئ چې کوم انعامات میں من او سلوا په شکل کې درکړي واشربو او دا وبس کوي دا د الله رب العزت مهرباني ده من رزق الله الله درکړي دي دا ټول رزق الله تعالی درکړي نو دا هر څه درکړ الله جل جلاله هر څه درکړ نه ستاسو په ذمہ س پټه او نه مزدوری یا نه سنتکاری نه دنیا سے بل سکار هیڅ هم نشته تیار اخری تیار رزق الله رب العزت تعالی علی او پاکیزه رزق قران کریم شاته دیته وي من طیبه دا پاک رزق او دی باندې نور احسانات چې د دې دغه 40 سال چې ماشوم د یو کالو دته کپڑے کمی واغستولې بیا و دی لوی ده ورسره کپڑا هم لوی ده داسې انعام نو دې ټولو انعاماتونه وایي تاسو فایده اخلئ ولا تعصوا فی الارض مفسدین تاسو ځان د الله د عبادت لپاره فارغ کړئ په ځمکه کې فساد مه کوئ څه مطلب د الله نافرمانۍ کې مه اخته کېږئ د الله نافرمانۍ سره په ځمکه کې فساد راځي نو ځکه په ځمکه کې فسادیان مه جوړېږئ نافرمان د الله رب العزت مه جوړېږئ بلکې د الله رب العزت فرما بردار جوړ شي دا ټول نعمتونه ستاسو دپاره دي او تاسو الله تعالی د خپل عبادت دپاره پیدا کړي یئ د هغه عبادت کوئ
دا اته انعامات دې ځای پورې مکمل شو. بیا دې باندې دوه عذابونه راغلي. یو عذاب برا چې مونږ وې د طاعون په شکل کې راغلو، او دویم عذاب کم راغلو هغه دې نه پس آیت کې را روان دي. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. ترجمه به وایو. وَإِذِ اسْتَسْقَى او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره، فقلنا نو مونږ وویل اضرب وها بعصاک بخپل همسا الحجر کانے فانفجرت پس روان شوی منہو دا اغینا اثنتا عشرتا دولس عینا چینی قد علما بے شکا اوپی جند کل اناس ہر یو قوم مشربہم پلدس کلو زائے کلو خرائی وشربو اوسکئی من رزق اللہ دا اللہ تعالیٰ دا رزقنا ولا تعثوا او مگر زئی فی الارض بس مکہ کی مفسدین فساد کون کی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى او کله چې اوبه وغوښتلې موسی حضرت موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم د پاره، فقلنا نمونگ اویل اضرب اوہا بعصاکا پخپل ہمسا الحجر کانے فانفجرت پس روانشوی منہو دا اغینا 12 دولس عینا چینی قد علم بیشکا اوپی جندلو کل اناس ہر یو قوم مشربہم خپل د سکلو زائے کلو خرائی وشربو او سکئی من رزق اللہ دا اللہ تعالی دا رزقنا ولا تعثوا او مگر زئی فی الارض پزمکہ کی مفسدین فساد کون کی. دا سورہ بقرہ ومی رکو داڑم بے آیت تے آیت نمبر 60 د دینه شاتنه پورا رکو او اغینه بعد دا یو آیت دی یو د آیت د پاسا پورا رکو کې اللہ جل جلالہ په بنی اسرائیل باندې
اته مختلف انعامات او احسانات چې کړیو دا غي تذکرہ و انعامات د شاتنی رکوع کې مونږه وې او دی آیت کې نن اتم نمبر انعام هغه بیانېږي. لومبه انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ په دې آیت کې، دویم انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ په دې آیت کې، دریم انعام وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى په دې آیت کې، سلورم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ په دې آیت کې، پنځم نمبر باندې فَتَابَ عَلَيْكُمْ دا انعام و، شپږم نمبر باندې ثم بعثناکم من بعد موتکم دا انعام شو، وم نمبر باندې وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى دا انعام. اتم نمبر انعام هغه دی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ په دې آیت کې. موسی علیہ السلام په برکت سره الله جل جلاله بنی اسرائیل ته د فرعون د ظلم نه نجات ورکړ. نو دا خلق بیا په مصر کې آباد شو، یعنی اکه کورونه چې د فرعونیانو د کپتیانو هغه الله رب العزت دی لور، بیا دیتا الله رب العزت د تورات شریف تحفه هم ورکړه. نو اوس بالکل مطمئن په خپل علاقه کې نو د الله رب العزت ته طرف نه یو حکم راغلی چې بنی اسرائیلیو تاسو اصل کې خود ملک شام وای او د یوسف علیه السلام په زمانہ کې دلته مصر ته راغلی وای او دلته آباد شوی. نن سبا ملک شام باندې تاسو قبضه کړی دا قوم د عمالقه، نو تاسو لاړ شئ هغه خلاف جهاد وکئ او دا غي نه خپل ځمکه واپس واخلئ. چنانچه موسی علیہ السلام د تیار کړ، د ایزان سره روان کړ چې نږدې لاړل هلته دا په تعداد کې 6 لاکو فوج هغه د قوم عمالقه خلاف جهاد د پاره موسی علیہ السلام ځان سره کړ. الته دې ته پته ولګیدا چې دا خلک ډېر سخت دي، ډېر مضبوط خلک دي او ډېر ظالم خلک دي. قران کریم دا غي الفاظ نقل کړي دي، جبارین ورته دی وي، دا ډېر غټ ظالمان دي، مونږه خود دې د مقابله نه. نو اے موسی مونږه نشو جنگي دې د دې خلاف، بلکې دومره ګستاخانه الفاظ یې وي فذهب انت وربك فقاتلا، اے موسی تلاړ شه او خپل رب ته دی وایا نعوذ بالله چې دې خلاف جنگ. ودغه خبر باندې موسی علیہ السلام زړه ته ډیر زیات تکلیف ورسېد او دا الله رب العزت نے سوال وکړ یا الله ما او زما روغو بخ او زمونږه او د دې مفسدینو په مینس کې دیوال حایل کې دې زمونږه لړ کې دې باندې خپل غضب او سزا هغه راولي. نو قران کریم وایي دا الله رب العزت غضب او غصه په دې خلکو باندې وشوه 40 سنه د سلويخ تو کالو د پاره یتیهون فی الارض، وادی ته تا یا اوها وادی ته یا میدان ته دا یو بالکل هموار میدان او ریگستان صحرا نه پکې ونه کیږي، نه پکې بوټي نه پکې وبوي. دا علاقہ د مصر او د شام په مینس کې و. نو الله تعالی دا خلق دی طرف ته کړ، دی اوس را روان واپس مصر طرف ته. نو دی میدان کې چې دا غي تقریبا 37 میل مربع، یعنی 37 میل داسې او 37 میل داسې یو لوی او میل چې نه 1.6 کیلومتر برابر، نو یعنی د 50 کیلومتر نه ډیر زیاته و.
نو په هغه علاقه کې دی اوس را روان دي د شام نه مصر ته لوی سفر یې وکړ ماښام یې دلته سټې وکړه قیام یې وکړ نو سحر چې را پاسېده بیا دې ځای بیا را روان شو دې ځای ته یو لوی اوږد سفر یې وکړ 100 کیلومتره او چې بیا دلته شپه وکړه چې سهار شو بیا کځای دا یو ورځ نه دوه ورځې نه یو میاشت نه دو میاشت نه 40 کاله فإنها محرمة عليهم 40 سنه یتیهون فی الارض سرګردانه حیران او پریشان په دغه ځمکه کې ګرځېدل ولی چې د جهاد انکار وکړ د الله د حکم خلاف ورزي وکړ خو بیا هم د موسی علیه السلام امت و اگر چې ډیر زورور او سخت پیغمبر و هغې نه باوجود په خپل امت باندې ډیر شفیق او مهربان امتیان ولا رالل یا رسول الله د الله رب العزت ته ډیر نیازبین او ته وینې چې مونږ باندې څه چاته هم نشته د کلاو اسمان لاندې مونږ په دې ریګستان کې پراته یو سوال هوکه د خپل رب نه چې مونږ باندې څه صاحبان څه چت خو جوړ کی د دې نور د دې سخت ګرمۍ نه مونږ هلاک کیږو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ دا مونږ شاته وی وم نمبر انعام وظللنا علیهم الغمام هغه د سر د پاسه الله تعالی سورې د سسیز د وریځ هغه یو بیا رالل چې د الله رسوله خوراک نشته د الله نه سوال وکړه چې زموږ د خوراک څه بندوبست وکړي الله تعالی والا خوراک بندوبست وکړه من او سلوای په دی باندې نازله 40 کاله پورې دې خلکو چې نو دا شی خوړل بیا رالل چې د الله رسوله وبنشته د الله نه سوال وکړه چې زموږ د پاره د اوبو څه بندوبست وکړي نو هغه انعام په دې آیت کې الله تعالی بیان کړ چې موسی علیه السلام استسقا د الله نه سوال وکړ اوبه یې وغوښتې یا الله زموږ د پاره زموږ د قوم د پاره لقومي د خپل قوم د پاره د الله نه سوال وکړ چې الله د اوبو بندوبست وکړي نو الله جل جلاله ورته ارشاد وفرمایل چې دغه کاڼي لا لخت خپل را خلاص کړه خپل همسا خپل ډنګورای ولا را خلاص کړه موسی علیہ السلام ولا لخت چې را خلاص کړه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې هغه څلور ګوټه کاڼه او د غوی د سر عمره دومره داغه سایز وو نو چې کله کاڼي لا چې لخت را خلاص کړه نو هغه سره د هر سایډ نه درې ولی یا درې نهرونه یا درې چینی هغه جاری شو دغه ټوټل 12 شوي نو 12 قبیلې وي هر یو قبیلې ته خپل د وبوس کلو ځای هغه معلوم شي هغه به وپېژني دا زمونږ دی دا زمونږ دی دا ولې چې د یو بل په ځای اوبه به یې هم نس کوي عجیبه قوم نو بهرحال موسی علیه السلام د دې دپاره چې سوال وکړ د دغه کاڼي نه الله رب العزت دا چینې جاری کړې من حسنتا عشرتا اسنتا دو ته وي عشرتا لس ته وي نو لس او دوا 12 عینا چینی نو 12 چینی دالې هغې نه الله رب العزت جاری کړ بیا د دې کاڼي تفصیل ابن کثیر رحمت الله علیه مختلف اقوال هم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې دا د جنت نه کاڼي راغلی و آدم علیه السلام سره دا کاڼي بیا یو پیغمبر ته بلته دی چې نو بل به ورکو تر دې پورې چې شعیب علیه السلام ته دا کاڼي راورسېد نو دا کاڼي بیا شعیب علیه السلام موسی علیه السلام له ورکه نو دا کاڼي به ځان سره ګرځو چې کوم ځای کې به یې کېښوده دا لخته به یې راخلاصه کړم د هغې نه اوبه به جاري شو او چې بیا به یې اوچت کړ نو چینې به بند شو او بل روایت کې دی دا هم لیکلی دی چې دا یو ډېر لوی 100 لاسه د دې یعنی 100 غزه د دې لمبایي او چوړایي وه او دا غوی سره بچیانو دا یې تړلی و او هغې باندې به د یو ځای نه بل ځای ته به یې منتقل کو
बहरहाल دا د الله رب العزت په دای باندې یو لوی انعام او احسان او نو دیتا حکم وشو کلو خوري چې کوم انعامات میں من او سلوا په شکل کې درکړي واشربو او دا وبس کوي دا د الله رب العزت مهرباني ده من رزق الله الله درکړي دي دا ټول رزق الله تعالی درکړي نو دا هر څه درکړ الله جل جلاله هر څه درکړ نه ستاسو په ذمہ س پټه او نه مزدوری یا نه صنعتکاری نه دنیا سے بل سکار هیڅ هم نشته تیار اخري تیار رزق الله رب العزت تعالی علی او پاکیزه رزق قران کریم شاته دیتا وی من طیبات دا پاک رزق او دای باندې نور احسانات چې د دې دغه 40 سال چې ماشوم د یو کالو دته کپڑے کمی واغستولې بیا و دې لوی دا ورسره کپڑا هم لوی دا دا سینا نو دې ټولو انعاماتونه وي تاسو فائدہ اخلي ولا تعصوا فی الارض مفسدین تاسو ځان د الله د عبادت لپاره فارغ کړئ پس مکه کې فساد مکوئ څه مطلب د الله نافرمانی کې ما اخته کیږي د الله نافرمانی سره پس مکه کې فساد راځي نو ځکه پس مکه کې فسادیان م جوړیږي نافرمان د الله رب العزت م جوړیږي بلکې د الله رب العزت فرما بردار جوړ شي دا ټول نعمتونه تاسو د پاره دي او تاسو الله تعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی ای دا هغه عبادت کوي دا اته انعامات دې زه پوره مکمل شو بیا دې باندې دوا عذابونه راغلي یو عذاب برا چې مونږ وې د طاعون په شکل کې راغلو او دویم عذاب کم راغلو هغه دینه پس آیت کې را روان دي الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له په قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي ترجمه به وایي وَإِذِ اسْتَسْقَى او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نو مونږ وویل اضرب وها بعصاك بخپل همسا الحجر کانے فانفجرت بس روان شوی منه دا اغینا 12 عینا چینی قد علم بیشکا اوپی جند کل اناس ہر یو قوم مشربهم پلدس کلو زائے کلو خرائی وشربو اوسکئی من رزق اللہ دا اللہ تعالی دا رزقنا ولا تعثوا او مگر زئی فی الارض بس مکہ کی مفسدین فساد کون کی